الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. عزتمند مسلمانان ورونو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد مبارک دی چې د یو مسلمان په بل مسلمان باندې 5 حقونه دي. پاغه کې یو حق دا د مسلمان د جنازې دی چې کله یو مسلمان رور وفات شي نو بل مسلمان رور لپاره دی چې هغه د په جنازه کې شریک شي، ځکه چې جنازه دا فرض کفایه ده، فرض بدل نه دی. ګور عزتمندو، نن سبا هر مسلمان هر یو کس دغه کوشش کوي چې د زما جنازې لراغله د نو بدل کې بزم لا شم، بلکې نه عزتمندو، دا خالص د الله تعالی د رضا د پاره جنازې لتل دي او دا فرض کفایه دي، او په دې نیت سره تل دي چې بس مونږ الله ته چې د خپل د رور چې د الله ته پیش کوو، عاجزانه درخواست کوو چې الله ته د تبخنه وکړي. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمای چې چا د یو مسلمان رور په جنازه کې شرکت وکړلو هغه ته د یو قیات مثل نیکی ملاویږي، ثواب ملاویږي، او چا چې ورسره قبر سره ته هم چې هغه لاړلو نو هغه ته چې 2 قیرات ملاویږي، او د یو قیرات مقدار دا د احد د غر عمره دی. عزتمندو، چې موږ د دې لپاره بیا لازمي خبره ده چې موږ د جنازې موز زده کړو. د جنازې موز به موږ څنګه زده کوو؟ نو دغه لپاره لازمي پکار ده موږ چې موږ علماو سره کینو او دا غي نه چې د هر یو سیز زده کړو. عزتمندو، د جنازې نیت څنګه دی، د دې موز څنګه دی؟ دغه لپاره چې موږ دا تاسو ته دا خبره بیانو چې د جنازه کې اول نیت دی. نیت عزتمندو دا د جبې نه دی بلکې دا د زړه سره دی. عزتمندو، اکثر زموږ مشران رونه چې دي هغه بس نیت په جبه شروع کې چې نیت مې کړه دی، نیت بکوم او نیت مې وکړلو، په دې باندې ټول وخت تیر کی. عزتمندو، په زړه کې دا نیت کول پکار دی چې سلور تکبیره جنازه ده، بس په زړه کې ویل پکار دی چې بس نیت کومه د زړه د خلاص سلور تکبیره جنازه دا کومه خاص د الله تعالی د رضا لپاره په زړه کې دغه وایي، او په دې حاضر امام پسې الله اکبر. عزتمند، امام به سلور تکبیر وای. سلور تکبیر سم مراد دي چې امام چې دی د الله اکبر نه مخکې چې دی نیت تړي بیا الله اکبر وای. نو چې یو الله اکبر امام وای نو بیا موږ له څه پکار دي؟ موږ له بیا پکار دي چې موږ د دینه ته موږ ثنا شروع کو. هغه څنګه دی؟ هغه داسې چې کله امام الله اکبر وای نو موږ له پکار دي چې موږ چې سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك. بیا چې کله امام دویم تکبیر وایي چې الله اکبر نو موږ بیا پکار چې موږ درود شریف وایو. درود شریف د جنازې داسې دی: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمندو، په دې کې دا خبر یاد ساتل پکار دي کچری چاله دا درود شریف نو ورته نو هغه درود ابراهیمی کم درود چې هغه مونږ په مسکی وایو چې اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چې دا درود شریف وایي کچاله دغه بل درود شریف ناراضي. بیا چې کله امام چې د دریم تکبیر وایي نو بیا کچری دغه مرده دا بالغ وی خوا که سړی وي که ښځه وي نو دغه لپاره چې دا دعا ده چې اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. عزتمندو، بیا چې کله امام دریم تکبیر وایي چې الله اکبر نو که بیا دا میت دا نابالغه الک وي نو د دې دپاره دا دعا ویل پکار دي چې اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا.
او کچری دا میت دا نابالغ جنۍ وي الک نوي نو د هغې دپاره دا دعا ویل پکار دي چې اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا اجرا وذخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعة. بیا چې کله امام تکبیر وایي چې الله اکبر نو بیا به امام هم سلام جار باسي چې السلام علیکم ورحمت الله او مقتدیان به هم وایي چې السلام علیکم ورحمت الله. عزتمندو دا د جنازې طریقه ده. زمونږ اکثر رونه چې جنازې لراشي نو یو خو خبره خدا یادول پکار دي، ذهن کې کینول پکار دي چې زمونږ اکثر رونه هغه پیزار نه وباسي، حالانکه نن سبا زمونږ دا ټول لارې دا د ګندګۍ نه ډکې وي چې هغې پیزار پسې لاندې ګندګي اونخلي او هغه ترې لرې شوي نه وي. نو چې په دغه کې موږ دا جنازه وکړو نو عزتمندو د جنازې دپاره خو پاکي هم پکار ده که نه. نو د دې دپاره لازمي خبره دا ده چې موږ خپل پیزار بهر وباسو او بیا راشو بیا جنازه وکړو. الله دې موږ له په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.